پیدا شي. خو لیکن دا ضعیفه مرحله ده چې کله هم جدا شي د جدایي نه بعد بیا هغه کیفیت نه وي. لکه دغه مجلس ته یو بهترین خوشبویي چا استعمال کړی راشي چې تر څو هغه سړی په دغه مجلس کې دا ټول مجلس د هغه نه استفاده کوي د خوشبویي، خو چې سره جدا شي بیا هغه خوشبویي نه وي. دومه توجه القائي دغه داسې مثال ده لکه پخوا چې شیطان چې راغلی و خپل شمع خپل هغه لرګی د اور به بل چاته ور چې هغه به اور دته ورکړو د ده لرګی به هم بل شو. اوس دغه لرګی چې بل شو دته خپل سره رڼا پیدا شوه. که د شیخ نه جدا شوي وي خو بیا هم ضعیفه ده. دا شیطان چراغ هم تیل غواړي چې مسلسل به تیل ورته رسوي، هم به یې د هوا نه محفوظ ساتي. که هوا یې ووایي په هغه باندې بېرته بیا مړ کېږي. مرید چې یو څه وخت د شیخ په صحبت هغه دړه دروازه ورکېږدي بنده شي، دا پوخ نیر جوړ شوی ویاله وچ شي او یا دا ویاله ماته شي لوړه وکړي په یو طرف باندې، لاندې طرف ویاله وچه شي اوبه په بل طرف باندې ځي. وایي مرید چې د خپل شیخ سره په ادب و په اخلاص په محبت په صحبت کې ډېر وخت کېږدي، لږ نه دا ته ډېر، خو په ادب په اخلاص په محبت باندې د ده باطن هم داسې صفا شي لکه هغه ویاله تیاره پخه وي. بیا په کمو شیانو باندې دا فیض د شیخ د سینې نه د ده سینې ته نه بندېږي. خدای نخسته چې کبیره یا انکار وشي د شیخ نه لکه د نیر په خوله کې دروازه راټیټه کړي نورې اوبه نه راځي، او یا لوړه وکړي په بل طرف باندې په نفسي خواهشاتو لګیا شو، کبیره ګناه تر وشو هغه فیض لاړ شي بند شي. خو نیر جوړ ده که په اخلاص بیرته توبه وباسي بیرته به نیر صفا اوبو کې جاري وي. او توجه اتحادي دا هلته راځي چې مرید ډېر وخت په ادب په اخلاص په محبت په صحبت د شیخ کې تیر کړي، خو بیا شیخ په ده باندې قسمه قسمه امتحانات وکړي. وایي ازموي شدید رشید احمد ګنگوهي صاحب دا د حاجي صاحب مرید شو، حاجي امدادالله مکي صاحب څه وخت تیر کړو کمالات ورته پیدا شوه، خو بیا اوس امتحان پکوي چیرې مړۍ ته دعوت حاجي صاحب نو دایم دې ځان سره بوت فقیه العصر ورته ویل کېږي، لوی شیخ الحدیث ته. اوس یې ازموي چې د ده په نفس کې تواضع راغلی ده که نه ده راغلی، چې کې مړۍ ګدي خو پیر صاحب ته یې ګدي شیخ صاحب ته یې ګدي، دلته ښه خوراکونه کېښودی شو. ده ورته ویلې رشید احمده دغه یو پلیټ دال دغه یو پاستی چپاتی در سره واخله ورشه دسترخوان معکوس ساتي کېنه د ما نه لرې شي. هلته چې لاړ کېناست بیا پام کوي چې ودرې رنګ کې څه اثر راغلی ده، خشک او غضب ورغلی ده چې څه اثر نشته. بیا ورته یې رشید احمده لایق خو د دې وې چې د څپلیو په ځای کې مې کېنولی وای، خو دا مې په تا احسان وکړو چې په خپل سرخان مې پرېږدې. هغه ورته په ډېر مینه په اخلاص په محبت وایي واقعا د تا په ما باندې یو احسان ده چې زه لایق د دې نه وم چې په دسترخوان د تا سره کېنم، خو تا په ما شفقت وکړو چې دلته د سره شریک کړم. نن تر دورې پورې طالب ورسېږي، خو دا طالب تر دورې پورې په خپل مزاج چلېږي. که چیرې هم شیخ په ده باندې پایبندي د مطالعې کوي، په ده باندې شیخ پایبندي د موبایل کوي، په ده باندې شیخ پایبندي د سر جوړولو کوي، بیا اول خپل شیخ کې د هغه خبره د څپلیو سره خېږي، غیبت اهانت سپکاوی هر څه کوي. مریدان داسې دي چې وظیفې تقریبا ختم وي، خو د نفس په خلاف باندې چې کله شیخ درته حکم وکړي بیا بیعت هم پرېږدي، بیا تعلق هم پرېږدي، بیا هر څه پرېږدي، ځکه چې هغه توجه اتحادي مقام نه ده راغلی. اوس توجه اتحادي کې بیا ټول کمالات شیخ په توجه سره الله تعالی او مرید ته نقل کوي. خواجه باقربیله قدس الله سره د حضرت مجدد صاحب استاذ ده، دلته میلمانه راغله او ډېر عزتمند میلمانه راغله، لیکن په کور کې هېڅ نشته. دی وځي ننوځي چې دا د میلمنو مې څه قدرداني کړې وای. یو نانوای پوه شو
چې د حضرت صاحب کور ته میلمانه راغلي او د ده په کور کې څه نشته. غلی لاړ، د ښې مړۍ بندوبست یې وکړو او راوړه میلمانه ته، میلمانه یې عذر کړه. چې کله میلمانه لاړو، خواجه صاحب ډېر خوشحاله شو. ډېر کارونه په دا خدمتو کېږي. حضرت ابن عباس تاسو بخاري شریف کې ویلي دي چې خدمت د حضرت پیغمبر علیه السلام وکړو. د پیغمبر علیه السلام زړه ته خوشحاله شو، دعا یې ورته وکړه چې خدای علم د قرآن ورکړي. حبر الامت رئیس المفسرین مقام ته چې رسېدلی، خو د خدمت په برکت یې دعا ګټلې ده. دوم ادب وکړو، د ادب په لحاظ باندې دعا وګټله. حضرت خواجه صاحب ورته وایي اوس څه غواړې، زه څه در سره وکړم؟ دی ورته وایي داسې مې کله که دا ته. هغه ورته وایي دا په ډېرو کلو پخوارۍ زه دغه ځای ته رسېدلی یم. وایي نه، بل زه دنیایي شی نه غواړم. وایي راځه خانقاه ته. چې توجه اتحادیې شروع کړه، دغه واقعه شاه عبدالعزیز صاحب هم را نقل کړې چې زموږ د غټو اکابرو د دیوبند علماو نه دي. حضرات نقشبندي هم را نقل کړې، عمدة المقامات هم را نقل کړې.